د بګراميو ولسوالۍ اړوند ګوسفندري سیمې ته د برېښنا انرژي رسونې پروژه نږدې په بشپړېدو ده. د کابل ولایت اړوند بګراميو ولسوالۍ ګوسفندري سیمې ته د برېښنا انرژي رسونې پروژه چې له ولسي ملاتړ سره مل د 4 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت پیل کیږي چارې یې نږدې په بشپړېدو دي. په ټوله کې یاده پروژه 80 کاري پرمختګونه لري او د پروژې اساسي چارو په دوام د شاوخوا 80 کیلومتره په اوږدوالي شبکه غځول کیږي، 9 ترانسفارمرونه، 1100 اسله پایې او 400 میټر بکسونه هم نصبیږي، څو زرګونه پیرودونکو ته د لومړي ځل لپاره برېښنا ورسیږي. حدود 1100 پایه در پروژه نصب شده. انواع پایه‌های مختلف، پایه‌های کنکریتی، پایه‌های فلزی 12 متر و 9 متر در مجموع 1100 پایه در پروژه نصب شده. حدود 400 متر بکس قراره که نصب شود، 6 متر و 3 متر در مجموع. د سیمې قومي استازی عبدالله مسعود د دغه پروژې له عملي کېدو څخه خوښي څرګندوي او وایي د ګوسفندري سیمې اوسیدونکي له اوږدې مودې راهیسې د برېښنا انرژي نشتون په سبب د ژوند له سختیو سره مخ دي. ځکه د ولس تقریبا 12 کاله د برق ته منتظر پاتې ده او چې دا برق ولګېږي، دا برق چالان شي، موږ تعلیمي سیستم مکمل ورسره جوړیږي. اته موږ یو په ټوکاپي ته موږ بودخاک ته وځو، چرایي ته وځو، ځکه دلته موږ برق نه لرو. په ورته وخت کې د پروژې عملیاتي برخې انجینران د پروژې د 80 کاري پرمختګ له بشپړېدو خوښي څرګندوي او وایي ویاړ لري چې د هېواد انرژي تامین په بنسټیزو هڅو کې ونډه لري، هغه هڅې چې زرګونه کورنیو د روښانېدو سبب کیږي. لایت کشی پاشانی باشه، ما در روز مثلا اگر چیز خوب باشه چی باشه در روز 10 پای 15 پای شانده میتونیم. څومره چې موږ برېښنا خپرېږي د افغانستان کې هغه هر نقطه وي نو په دې موږ خوشحالېږو او دې ته د ټولو خلکو انشاءالله لاسرسی کېږي. ټاکل شوې ده د پروژې چارو له بشپړېدو سره تر 3000 کورنۍ د لومړي ځل لپاره له برېښنا انرژي څخه برخمنې شي چې د ژوند ګڼو سهولتونو سره مل به په ټولیزه هوساینه کې هم اساسي مرسته وکړي.